په نظام اسلامي کې به هر فیصله د خدای پاک د حکم مطابق کیږي، د الله پاک د کتاب مطابق وکیږي. تاسو د اسلامي امارت لوایح وګورئ، فرامین وګورئ، هر حکم، هر لایحه، هر قانون چې توشیح کیږي راځي لاندې ټول دلایل سره ذکر شوي چې دا حکم دغه آیات کریمه څخه مستنبط دی، تا ته په پښتو ویل دي، خدا د دې آیات ترجمه ده. ته دا حکم تا ته په پښتو ویل دي، فارسی مې درته ویل دي، دا د دې حدیث ترجمه ده. دا ټول قانون به د خدای پاک د کتاب او د پیغمبر علی اسلام د احادیث په رڼا کې مخته راځي. نو چې کله نظام اسلامي ایمان به ساتل شوی، عمل به محفوظ، قرآن به محفوظ. اوس د دغه نظام اسلامي ساتنه، د نظام اسلامي چلول د چا مسؤلیت دی؟ هغه خلک چې په نظام کې فعلا مسؤل دغه دي، انتخاب شوي دي او د نظام چلونکي خلک دي. په سر کې امیر المؤمنین صاحب دی، په پای کې اتم بس دی. دا ټول د نظام مسؤلیت پر غاړه لري چې موږ به دا نظام چلوو.